ګرانو کتونکو د قرآن پاک په سوره کهف کې د یو داسې باچا ذکر شتون لري چې کوم په خپل اثر کې یاجوج ماجوج ته یو دیوال وهلی او د دوی د فتنې نه یې واړه نړۍ په امان کې ساتلې وه. ګرانو ملګرو، د هغې باچا نوم و سکندر ذوالقرنین. د ځینو تاریخ پوهانو په وینا سکندر ذوالقرنین په حقیقت کې یو ایرانی باچا سایرس عظیم یعنی سایرس د ګریټ و چې په ایران او د هغه په خواوشا سیمو باندې تقریبا په 1550 قبل مسیح یعنی 550 BC کې باچايي کړې وه. د سایرس د ګریټ د امپراتورۍ ته به اکیمینید سلطنت ویل کېدل. دې ته د ایرانیانو لومړی سلطنت هم ویل کېږي. ګرانو کتونکو، د سکندر ذوالقرنین نه واخله تر د احمد شاه بابا د اثر پورې په افغانستان د چا باچایۍ تیرې شوې دي. راځئ چې په دې ویډیو کې په دې تاریخ باندې رڼا واچوو. ملګرو، داریوس ون یعنی دارا اول اکیمینید سلطنت دریم باچا و. دارا اول په خپل سلطنت کې د نن سبا افغانستان سیمه هم ونیوله. په دې اثر کې په دې زمانه کې د نن سبا افغانستان سره سره د وسطی اسیا ځینې سیمې په دوو برخو کې ویشل شوې وې. یوې ته به بکتریا او بلې ته به ګندهارا ویل. بکتریا د خیبر نه د لویدیځ یعنی مغرب اړخ ته موقعیت درلود او ګندهارا د خیبر نه د ختیځ یعنی د مشرق اړخ ته خورا وه. په 326 قبل مسیح کې یعنی 326 BC کې د یونان مقدونیا سلطنت باچا الکسندر د ګریټ یعنی سکندر اعظم چې په هندوستان باندې برید کولو نو د دې سیمې لارې کارول کړې وه، استعمال کړې وه. سکندر اعظم په دې سیمه کې د یونانی ساختماني سټایل یعنی یونانی طرز تعمیر باندې مختلف ساختمتونه یعنی مختلف عمارتونه ترسره کړي وو، جوړ کړي وو، کنسټرکټ کړي وو. د سکندر اعظم د مړینې نه وروسته د مرګ نه وروسته واړه فتح شوې سیمې د هغه په جنرالانو کې وویشل شوې. د نن سبا پاکستان شمال لویدیځ یعنی شمال مغرب سیمو سره سره د افغانستان یوې غټې سیمې باندې یونانیانو تقریبا 200 کاله پورې حکومت وکړو. تقریبا 100 قبل مسیح یعنی 100 BC کې د یوچی قوم یو شاخ کشان په افغانستان قبضه وکړه او د ډېرې مودې پورې په دې بچایي وکړه. د کشن مشهور بادشاه کنشک بچایي په 200 میلادي کال کې یعنی 200 CE کې د بلخ نه واخله تر بنارس او د کشمیر نه واخله تر سیستان پورې خورا وه. د کشان بادشاهۍ نه وروسته په 16مې پیړۍ کې په افغانستان د سپینو هونیانو یعنی د وایټ هونز دور راغی. د سپینو هونیانو یعنی د وایټ هونز دور خاتمه ډېرې لږې مودې کې د ایرانی ساسانی امپراتورۍ وکړه. د 15مې پیړۍ نه واخله تر 2مې پیړۍ پورې په کابل کې مخالي سردارانو یعنی مقامی سردارانو خپلې واکمنۍ وې، لیکن باقی افغانستان د ایران ساسانی امپراتورۍ تر لاندې و.